پیسې د خوښۍ تضمین نشي کولای. ځینې کسان په دې فکر کې وي که پیسې پیدا کړي نو خوښي به هم ورسره ومومي. هیڅکله داسې نشي کېدی چې ټول هستمن خلک دې خوښ هم وي. د همدا اوس په قدر پوه شه او د پیسو لپاره د خوښي له لاسه مه ورکوه. هغه کسان چې پیسې لري هغوی د الله تعالی په ازموینه کې دي. که هغوی له خپلو پیسو څخه زکات ورنه کړي او یا هم له غریب سره مرسته ونه کړي هغوی په دغه ازموینه کې ناکام دي او د پاک رب په حضور کې به ملامت وي. ته چې څنګه فکر کوي زیاتره وخت ستا د فکر خلاف کار کیږي. یعنی ځینې کسان چې هستمن هم وي له غمونو او مشکلاتو سره مخ دي. زه یو دوه نه بلکې څو نفره داسې پیژنم خو داسې په ستونزو او مشکلاتو کې ګیر دي چې دښمن باندې هم داسې ژوند نه لورېږي. په دغه هستمنو خلکو کې مې یو څو داسې کسان هم لیدلي چې ټول وخت د پیسو په شمیرلو او یا هم په نورو دنیاوي کارونه کې تیروي او د الله تعالی له ذکر څخه غافله دي. اوس چې ته څه لرې خوښ اوسه او له الله تعالی څخه راضي اوسېږه. یو څو جوړه کالي او د خوراک لپاره یو څه ولرې تر ټولو خلکو ستا ژوند ښه دی.